تاسو غواړئ خپل موبایل ریسیټ کړئ ټوټلی فارمیټ کړئ خو بیا تاسو سوچ کوئ چې زمانه خو به ډیټا ضایع کیږي که تاسو خپل موبایل ماشومانو ته ورکړی وي هغوی پکې مختلف سیټینګ ګډوډ کړي وي یا په خپله ستاسو وائی فای نه کنیکټ کیږي یا تاسو د موبایل بلوټوث کار نه کوي یا پکې ډیټا کنیکشن صحیح کار نه کوي په یو کلیک باندې تاسو ټوټل سیټینګ ریسیټ کولی شئ د مخکې به شان به شي لکه څنګه چې تاسو موبایل بالکل فرش واخیستو خو ډیټا به پکې نه ضایع کیږي اوس دا سیټینګ موږ په خپل موبایل کې څنګه کوو ډېره زیات اسانه طریقه ده سمپل د خپل موبایل سیټینګ به اوپن کړئ او کلیک به واخلئ لاندې په اباوټ فون باندې دلته به تاسو ته لیکلي وي ریسیټ تاسو به په دې باندې کلیک واخلئ دلته به دا مختلف آپشن تاسو ته راشي کوم چې د ټولو لاندې دی فیکټري ډیټا ریسیټ په دې باندې به تاسو کلیک کوئ د دې سره تاسو د موبایل ټوټل ډیټا تاسو نه ختمیږي بیا څنګه چې د فیکټري نه راشي هغه شان بیا کیږي خو بره تاسو ګورئ ریسیټ آل سیټینګ که تاسو په دې باندې کلیک واخلئ تاسو د موبایل سیکیورټي سیټینګ لینګویج سیټینګ اکاونټس پرسنل ډیټا سیټینګ فار ډاونلوډ ایپس د دې نه وغیره که تاسو لاندې وګورئ ریسیټ نیټورک سیټینګ دا چې هم تاسو وکړئ وائی فای موبایل ډیټا بلوټوث اکثر ډېرو ملګرو د موبایل ډیټا ګډه وډه شي بیا پې نان کېږي یا پکې نورې مسلې وي نو د دې ځای نه تاسو کولی شئ چې بغیر د ډیټا لاسینګ نه بغیر تاسو د ډیټا خرابېدلو نه خپل موبایل بالکل په اسانه طریقه صحیح کولی شئ